السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم د کابل ښار یو داسې سیمې ته راغلی یم چې دا ډېر تاریخي ځای دی. یو باغ دی د باغ بابر په نامه. نو دلته راغلی یم، دا ډېر ښایسته د تفریح ځای دی. دلته فامیلونه هم راځي، دغسې څو خلک هم راځي. نو ډېر آرامه ځای دی، ډېر سرسبزه ځای دی. خو دا ده چې اوس دوبی نه دی، دلته خزان موسم دی. نو راځئ دغه باغ یو ځای سره وینو. دا هغه نو هغه اوله دروازه ده چې د کومې خوا راننوځې، دا هغه دروازه ده. نور نو ټولې لارې په ډبرو جوړې سوي دي، څو لارې پکښې تېرې سوي دي، ټولې په ډبرو جوړې سوي دي. اوس یې نو چمنیان هم ژړ دي، شاوخوا ټوله ورته دغه ده، ورته غرونه دي. نو دا هم داسې یو حرمسرای رقمه معلومېږي په دا باغ کې. داسې کور رقمه جوړ دی. نو اخواتې هم هغه د تعمیرات کړکینان معلومېږي. نو مخامخ یې فکر کوم بله دروازه ده. نو ټول داسې پخوانی ډیزاین جوړ ده، لکه کلا ده. دیوال یې هم ټوله په خټول سوی دی او دروازې هم ټولې غټې غټې پخوانۍ د لرګي دروازې دي. دروازه چې ده، دا فکر کوم چې په ویډیو کې تاسو ته معلومه شي که نه، خو ډېره جګه دروازه ده. که درته ووایم چې تر 5 متره هم جګه ده امکان لري. دا د دې باغ یو بله دروازه ده چې دې خوا سره ننوځې، دې خوا ته د ساتونکي یو اتاق جوړ دی. نو دې خوا ته بیا بېرته ښکاره کړه، دې خوا ته بیا بېرته یو بله دروازه جوړه ده، لکه دې تعمیر ته چې ننوځې. او دغه لارې بیا داسې ته ښکاره کړه، دیوال هم پکښې راواخه. دا لارې بیا داسې معلومېږي جوړ هم نه ده، لکه د اسانو مسانو یو لاره چې په دې ځای کې داسې راختلي، داسې د حیواناتو لپاره دا لاره داسې پاته سوې ده. نور نو باغ دی داسې. نور نو دا ټوله د غره لمن ده، ځکه دا دیوال پور 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 باندې لاندې کښته سوی دی. نو چې ارمان دوبی وای نو بیا دا ځای ډېر ښایسته معلومېدی. د غره منظره خو نو وینئ. نو دغه د دې سره کې یاست که دا دروازې کړۍ ده که څه شی ده، دا ټکیې په اوس دروازه په ټکیان را لږ رالنډ کړه. دا بیا کوچنۍ دروازې ده. ته ورته وګوره بیخي په وزن باندې ماشاءالله بیخي کیسه ده چې ویې ټکی ده ټول باغ خبرېږي. د دې دیوال ډېر ښایسته ډیزاین دی، بیخي هغه ټوله په خټه جوړ دی او ډېر ښایسته جوړ دی. بیخي هغه د پخوانۍ کلا چمک کوي. بیا وروسته د کیسې فکر کوم د برق سیسټم هم پکې جوړ کړی دی، اوس چې د ګروپانو د ناوو سیسټم دی، چې د برق سیسټم دی، دا هم پکې جوړ کړی دی. چې ورته وګورې ډېر لرې دی. نو دا تقریبا لوړ سر ته راوختو. دا د دې باغ حرمسرای دی. دا حرمسرای دی، دا دروازه ده. نو دا د حرمسرای دروازه ده. نو دې خواته دا معلومات دي، دا ډیټیلز دي، دا به در باندې ووینم. داسې لږ دغ سوي هم دي، باران ماران هم څه خراب کړي دي.
امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی دا. دا نو بیا خراب بیا دا رقم ونو چې اوس دوم وارې جوړ سو نو دغسې جوړ سو. دا د پښتو معلومات دي، دا لوړې ده دري معلومات دي. نو دا اخري دیوال دی د دې باغ، نور د باغ ساحه دې خواته خلاصه ده. بیرته راغلو دې خواته. دې باغ کې ډېر مختلف ځایونه دي، خو دا بیا داسې یو لاره ده چې زینې نه لري مکمل، داسې په ډبرو باندې جوړه ده. دا باغ ډېر غټ دی. ما چې دلته داسې ده چې دا د غره لمن ده، سړي ته معلومیږي نه، کنې دا بیخي چې راخیږي سړی ستړی کېږي. دا هغه نوع تاریخي برج دی د ساتونکو د دې شیانو لپاره یې دا برج و. نو دا لاره ټوله په ډبرو جوړه ده. شاوخوا یې بس ټوله کورونه دي په دا غره کې. دې غره والا به ډېر ساعت تېري چې دا په دوبي باندې ورته ګوري دې باغ ته تک شین. دا بیا یو داسې موزیم رقمه ځای دی، دروازې یې بندې دي د اکثره ځایو. نو بس د باغ اخري برخه ده. نو موږ هم په پښو ډېر پکښې وګرځېدو شاوخوا. دلته مسجد دی. نو دا ډېر پخوانی جوړ دی دا ځای، د دیواله ستاسو ته معلومیږي. دا ټوله په خټه جوړ دی، فروړ او خټه سره کار سوي دي، نو باران هم دونه تاثیر نه ورباندې کوي. تقریبا کابل تر لاندې سو. نو د کابل ښار پروت دی. دې خواته مسجد دی، دا هغه مسجد دی. نو دا د فکر کوم د حرم سرای مسجد دی. نو مخکې به څه رقم و، خو اوس دا رقم جوړ دی. د مسجد خواته ور روان یو، دا مسجد به یې هم ووینو. دا د مسجد سره ویالم تېره سوې ده، نو فکر کوم دا یې ده اودسو ځای دی. او دغه یې مسجد دی، ښایسته په ډبره جوړ دی. دا بیا بل برج دی د کلا.
دا د دې ټول باغ د چمنیانو د شینګیاو د درختو لپاره فکر کوم دا حوض دی، یعنې د دې ځایه دا ټول شیان اوبه کېږي. دا د کلا بل برج دی، حتی ځینې ورته سوي دي که څوک پکښې لمبېږي. نو دا یې فکر کوم چې دا ټول باغ حوض دی. له دغه ځای چې بس دا د اوبو سیستم شروع دی د باغ تر پایه پورې تللی دی. وینې مکمله دا ټول د اوبو سیستم دی. هغسې سوکه سوکه روان یو مخ ته خیږو لوړ. دلته بیا په دوبي باندې ډېر سایه یې په دې ځایو کې ښه ښایسته ښایستې درختې هم لري. نو دا کابل ښار کې د باغ بابر په نامه یو باغ دی. نو دا ډېر ښه خوند کوي. په دوبي بیا نو جلا خوند کوي، خو اوس خزان دی. موږ عموما کابل ته داسې وخت راغلي یو چې د خزان موسم دی. پر دې باندې فکر کومه اوس پیلن کار شروع دی. نو دغه ډیزاین او د میناتوري رقمه دا یې ور اچولی دی چې څنګه به ډیزاین پیشیانې هم سته په دې باغ کې. او داسې چاغې چاغې پیشیانې دي. خلک نازویله کسي. نو دا یې بس د شوکېدو لاره ده. لږ لږ باد هم راوالوتی، هوا وینډي شوه. دا په دوبي کې دا لارې بیا ډېر ښه خوند کوي، شنې دا ډبرې هم ښه لوکسې پاکې دا شینګیای ډېر خوند کوي. ستا مرتبه پر مرتبه داسې راکښته سوی دی. او ډېرې مختلفې درختې پکښې کېدي. بس دا د یو شي درخته ده، ګوره دا د بل شي درخته ده. ځینې بیخي کې وچې سوي دي، کښلې دي. خزان اوس له دغه ځای سره تاسو هغه سر ته تللي وو. تقریبا بیرته د باغ سر ته راغلو. ټول باغ مو در باندې وکتی سراسر.
نو تقریبا ټول باغ مو په پښو باندې وغوښتی شاوخوا پر چې کوم ځایونه موږ ته معلوم په هغه کې وګرځېدو نو ښه لمر دی مقصد یخ نسته په باغ کې ښه خوند کوي بس نو د خزان د موسمه څه مو نن خوند واخیستی نو دا و د نن ورځې د په کابل کې د باغ بابر بڼ چې در باندې ومو لیدی خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو او خوند مو پرې اخیستی نو تر یو بل ولاګ پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان